أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى مخکې آیتونو کې ټول ناوړه صدقې فضیلت الله پاک بیان کړو بیا دوه آیتونو کې د هغې مختلف شرایط د قبولیت دپاره په صدقه کې چې دی کم شرطونه پکار دي او کم خبرې پکې نه دي پکار داسې صدقه به قبلیږي دې آیت کې به الله پاک د هغې وضاحت کوي یا ایها الذین آمنوا مخکې دوه شرطونه چې ذکر شول چې دا نه دي پکار لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى خپلې صدقې مه باطلوئ بالمن په احسان باطل سره والاذى په تکلیف سره موږ وضاحت کړو چې بالمن په قول سره ته په خبره سره خپل احسان په چا باندې سره نیکۍ صدقه خیر و خیرات سره وکړي الله په لاره کې پرې خرج کړي د الله د رضا لپاره خلک خرج کړي نو بیا پرې ته اثباتي په قول سره او والاذى د دې نه دغه مراد دی چې ته عملا ته سره داسې رویې اختیاره کړي داسې برتاو ورسره کوې چې هغه د هغې نه چې دی هغه ته تکلیف رسي نو دا دواړه شرطونه داسې دي چې لا تبطلوا صدقاتکم یعنې دا صدقه ستا باطله شوه ګویا چې تا ډوسه کړې نه دي ثواب دې ونه شو کالذي په شان د هغه کس ينفق ماله رئاء الناس دې الله پاک د صدقې دپاره یو بل شرط بیانوي چې دا پکې هم نه دی پکار کالذي په شان د هغه کس ينفق چې خرج کوي ماله خپل مال رئاء الناس دپاره د ښودنې د خلکو یعنې هغه کس چې هغه خپل مال خرج کوي لیکن د نام نمود دپاره چې ما ته خلک ښه ووایي او خلک راته سخي ووایي یا وغیره مختلف صورتونه کیدی شي خو بس خلکو باندې نظر د الله پاک باندې نظر نه وي نو د ده صدقه هم چې د هغه هم باطله ده نو ولا یؤمن بالله والیوم الاخر او دی ایمان نه لري په الله باندې او په ورځ د آخرت نو داسې کس چې هغه صرف د نام نمود دپاره یعنې چې د خپل نام د خلکو د ښودنې دپاره چې هغه صدقه کوي او هغه مؤمن نو الله پاک د مؤمن نه دا نه قبلوي نو الله پاک ورسره دا بیا هم وایي ولا یؤمن بالله والیوم الاخر او د ایمان نه لري په الله او په ورځ د آخرت په دې کې شاید دې طرف ته اشاره ده چې د ایمان والا کس تاسې کولی نه شي چې چا ایمان کامل وي هغه د ښودنې لپاره یو کار کولی نه شي یا به کوي د الله لپاره یا به د ښودنې وي په هغه سره اراده نه وي نو دې طرف ته پکې اشاره ده دا په ایمان کې یو عیب دی چې داسې د ښودنې لپاره دا خو داسې ایمان خو کامل نه دی که نه نو دې کې الله پاک دې طرف ته اشاره وکړه چې د مؤمن سړي نه چې دی دا کار کېدی نه شي دا د ایمان تقاضا د دې خبرې نه کوي چې هغه چې دی د خلکو د ښودنې لپاره یو څه شی چاله ورکړي مخکې ته الله پاک د دې مثال بیانوي دا کومه صدقه چې دا باطله صدقه چې د قبلیږي نه د دې مثال داسې دی فمثله مثال د دې کمثل صفوان په شان د هغې ګټې دی علیه تراب چې په هغې باندې خاوره وي فاصابه وابل او دې ته ورسي تیز باران فترکه سولده او دې ته پرېږدي بلکل صفا الله پاک دې مثال بیانوي چې د دې په شان د هغې ګټې دی کمثل صفوان هغې ګټې ته وایي چې بلکل صفا وي بلکل صفا مینه پرته هغه شان ګټه د دې مثال داسې دی لکه څوک چې د دې نام نمود دپاره او یا د مذکوره شرایط چې پکې نه وي د دې طریقې باندې صدقه کوي نو صفوان په شان د هغې خالي ګټه علیه تراب چې خالي ګټه او په هغې له پاسه په ګټه له پاسه نرۍ خاوره چې دی هغه ولګي نو په خاورې باندې داسې د وښو یا داسې د دې پشم غونته راشي الله یې غونته پرې راشي نو په ګټه یې خو له پاسه پرې معمولي خاوره لګېدلې د هغې د وجې پسې بوټی اکثر هم راوخېږي داسې پشم غونته پرې راشي لیکن فاصابه وابل کله چې دغې ګټې ته تیز باران ورسي نو فترکه سولده هغې سره بلکل بیا صفا پرېږدي ځکه چې هغه معمولي خاوره یې د له پاسه ده هغې یې پشم غونته کړی لیکن کله چې پرې تیز باران وشي نو هغه ګټه بلکل بیا هغه شان مینه پاتې شي د دې هم داسې مثال دی څوک چې دا صدقه کوي او د خلکو د ښودنې دپاره او چې د تکلیف او احسان زباتوي یا داسې شرایط پکې نه وي د دې مثال داسې دی لکه دغې ګټې لکه بس دغه ګټه وڅپه معمولي خاوره پرې راغله معمولي پشم غونته یې وکړو باران پرې راغی خالي پرېښوله نو دلته هېڅ هم نه میلاوېږي په شان د خالي ګټې لا یقدرونه د دې په لاس نه لګي یعنې دې لا یقدرونه علی شی دې په لاس نه لګي څه شی مما د هغې څه نه کسبو چې دې کسب کړی دی مما کسبونه مراد هغه عمل نیک عمل یعنې دې چې کوم عمل دا کوم چې خرج کوي خو دا د په نیک عمل په نیت کوي که نه نو دا مما کسبو دغه نیک عمل چې یې کړی دی لا یقدرونه علی شی دا دې په لاس نه راځي یعنې دې له څه پیدا
ځکه چې دا دې کړی د دې لپاره چې په آخرت کې زموږ په کار راشي او موږ ته الله پاک ثواب راکړي، نو دې د ثواب د دې په بدله کې نه ملایي. نو هسې چې دی هسې دا فضول چې دی دا را خرڅ کړ. والله لا یهدي القوم الکافرین. او الله پاک هدایت نه کوي کافر قوم ته، یعنې الله پاک جنت ته رهنمایي نه کوي د کافر قوم، یعنې کافران چې دا الله پاک د هدایت او د احکاماتو نه انکار کوي، نو الله پاک چې دی دې ته د دې انکار په وجه باندې د جنت لاره نه ښیي، د جنت مستحق نه دي. او بل دا چې د کفر چې دی کافران دي که نه، نو د کفر د وجې چې دی د دې یو عمل نه دی قبول، چې عمل یې نه دی قبول، جنت ته به د کوم ځای نه لاړ شي، یعنې نیک عمل او ثواب به دې ته د کوم ځای نه میلاو شي. ځکه چې د کفر کې که هر څنګه حالت عمل کې نو هغه عمل نه دی قبول، نو چې عمل نه دی قبول نو الله پاک به له جنت او نیکه بدله د کوم ځای نه ورکړي. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. دې آیت کې الله پاک د هغې صدقې مثال بیانوي کومه چې مقبوله وي د الله پاک په نسبت باندې، او مذکوره ټول شرایط پکې مذکوره صدقې لپاره څه شرایط شو؟ خلاصتا مونږ څه مخکې آیتونو کې ویلو، نمبر 1 د صدقې لپاره شرط دا شو، خلاصه یې دا شوه چې هغه حلال مال وي. دویم دا چې نیت صفا وي، خالص د الله پاک د رضا لپاره چې بیا وکړی شي. دریم دا چې په مصرف باندې وکړی شي، یعنې چې هغه په چاله یې ورکړې هغه مستحق وي د هغې، غریب وي فقیر وي. او څلورم دا چې بیا پې اثباتنه نه وي په خولې سره. او پنځم دا چې په داسې طریقې سره په برتاو یعنې په عمل سره پې هم اثباتنه نه وي، چې داسې عمل ورسره ته کوې چې هغه به ځان سپک ښکاري. او شپږم دا شرط شو چې رعاء الناس، چې د خلکو د ښودنې دپاره نه وي، یعنې صرف د الله رضا مقصود وي. نو د داسې صدقې مثال الله پاک بیانوي. ومثل الذین ينفقون اموالهم، او مثال د هغو کسانو ينفقون چې خرچ کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله، د الله پاک د رضامندۍ لپاره، یعنې په هغې سره صرف د الله پاک رضامندي تلاش کوي او د آخرت ګټه پې تلاش کوي. ځکه چې دنیا کې خو داسې دې څه پیدا نه ښکاري ظاهره کې، نو صرف د الله پاک رضامندي او آخرت پې چې دی مقصود وي. وتثبیتا من انفسهم، او خپل نفسونو ثابت قدمي پې غواړي، یعنې د خپل زړونه ثابت قدمه کوي، یعنې مضبوطۍ برقراري ساتي د الله پاک په احکاماتو، عادت کوي ورسره چې زموږ دا زړونه چې دي دا مضبوط او ټیکاو ودرېږي د الله پاک په احکاماتو. ځکه چې دا د الله پاک رضا لپاره خرچ کوي، دنیا کې خو دې څه پیدا نشته، د آخرت لپاره کوي که نه، نو دې سره دا خپل نفسونه عادت کوي. چې کله دا نفس داسې عادت کوي نو بیا انسان ته هر عمل چې دی هغه اسان وي. نو د دې مثال الله پاک ورکوي کمثل جنة بربوة اصابها وابل، دا په شان د هغې باغ دی بربوة چې هغه باغ په ډیرۍ باندې په چوټه ځمکه باندې اصابها وابل، او دې ته ورسېږي وابل تیز باران، فآتت اکلها ضعفین، او راوړي هغه خپل پل او میوې ضعفین دوچن. یعنې الله پاک چې دا څوک د الله پاک د رضا لپاره او د دغې شرایطو موافق چې دی هغه صدقه خیر و خیرات کوي، نو د دې مثال داسې دی یو باغ وي او هغه په یو ښکلي همواره بره چوټه ځمکه باندې په هغې باندې ښکلې مجدارې هواګانې او بالکل موافق باغ وي، ځمکه یې هم ښکلي او په هغې باندې تیز باران وشي، نو د هغې مثال څه خو هغه میوې چې دي هغه په دوچن کوي. یا د دوچن نه مراد ده چې دا ځمکه څومره کوي د دې نه هم سیوا وکړي، یعنې دا خپل دوچن فصل وکړي، لکه دا ځمکه دې به دومره فصل کوو څه کال یې دوچن کړی، نو دغې ځمکې مراد ده چې دغه ځمکه دوچن وکړي. یا په نسبت سره نورو ځمکو ته، لکه نورې ځمکې چې څومره کوي د هغې په نسبت سره دا به زیات کوي. خلاصه دا چې په هر صورت کې دا د خپل پل چې دی د خپلې میوې چې دی دا دوچن وکړي. مثال د دغې صدقې چې د الله پاک د رضا لپاره وکړی شي نو هغه داسې دي، یعنې الله پاک یې داسې بړاوی لکه څنګه چې د دې باران سره دغه میوې چې دی دا باغ سیوا کړي، نو دغه رنګې دا صدقې دا ثواب چې دی دا سیوا کېږي. فإن لم یصبها، او که چېرې دې ته ونه رسېږي وابل تیز باران، نو فطل د دې لپاره هغه لږ باران هم پورې دی. فطل نه اصل مراد هغه فوار غوندې، هغه مونږ چې ورته وایو فواره ده، لکه فواره هغه داسې پشم غوندې چې ولي، نو فطل نه مراد هغه پشم غوندې دی، یعنې لږ باران ورته هم پوره وي، یعنې داسې ښکلې مزیداره ځمکه ده او دغه ده، که ډېر تیز باران ونه کړي لږ باران پرې وشي نو هم خپل میوې چې دي هغه څه دي هغه پوره دوچن راوړي. والله بما تعملون بصیر، او الله پاک تاسو چې څه کوئ هغې لره لیدونکی دی، یعنې تاسو چې څه کوئ هغې لره لیدونکی دی، نو د هغې مطابق چې دی الله پاک به تاسو له جزا او بدله درکوي. یعنې که نیت یې صفا و نو الله پاک به چې دی ثواب ډېر درکوي، او که نیت یې صفا نه و بیا خو هېڅ نه مېلوي. نو دې کې د صدقې فضایل چې دی بیان شو، یعنې دا خلاصه دا شوه
کم د الله پاک د رضا لپاره چې کوم اعمال او صدقې او خیر و خیرات کولی کېږي چې په مذکوره شرایطو موافق وي نو بیا هغه حساب به جوړېږي چې موږ مخکې ویل کړي چې یو روپۍ چې دی هغه به څه وي هغه به د 700 چنده پورې چې د الله پاک سیوا کوي خو چې دا شرایط پکې وي یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لا تبطلوا مباطلوي صدقاتكم ولصدقين بالمن احسان ذاتن سرا والاذى او فتکلیف سرا کالذي اشان د هغه کس ينفق چې خرج کوي ماله خپل مال لرا رئاء الناس لپاره د ښودنې د خلکو ولا يؤمن بالله او ایمان نه راوړي په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ومثله پس مثال لدی پس مثال دده کمثل صفوان پشان د هغې صفا ګټې دی علیه تراب چې په هغې باندې خاوره وي فاصابه وابل پس ورسېږي دې ګټې ته تیز باران فترکه صلدا او پرېږدي دې لره بلکل صفا لا يقدرون دې په لاس نه ورځي على شيء سشي مما د هغې څه نه کسبو چې دې کسب کړي دي والله لا يهدي القوم الكافرين او الله پاک هدایت نه کوي کافر قوم ته ومثل الذين مثال د هغې خلکو ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د الله پاک د رضامندۍ د تلاش لپاره یا تلاش کوي په دې سره د الله پاک رضامندي وتثبیتا من انفسهم او د خپل زړونو د ثابت قدمۍ لپاره کمثل جنت پشان د هغې باغ دی بربوة چې په لوړه ځمکه باندې اصابها او هغې ته ورسېږي وابل تیز باران فآتت اکلها او راوړي دا خپلې میوې ضعفین دوچنده فإن لم يصبها پس که چېرې ونه رسېږي دې ته وابل تیز باران فطل لږ باران هم کافي دی والله والله پاک بما تعملون څه چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی